السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې به موږ بیسټ انګلیش ایډیمز ان پښتو یعنی د انګلیسي ډیر مهم اصطلاحګانې به زده کوو چې دا ملګرو په انګلیسي کې ډیر زیات استعمالیږي او ډیر زیات خلک یې استعمالي په خپل انګلیسي کې، ځکه چې دا ایډوانس انګلیش دی او دا په فلمونو کې په سوشل میډیا کې ډیر زیات استعمالیږي او تاسو به لیدلی هم وي، خو تاسو به د هغه معنا نه درځي. او که چیرې تاسو دغه اصطلاحګانې زده کړئ ملګرو، نو ستاسو انګلیش به ورسره ډیره زیاته ښه شي. ملګرو ویډیو ته سره حتما لایک کیا، چینل هم سره سبسکرایب کیا داسې نور مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو زموږ لومړنۍ اصطلاح ده بریک دی آیس. بریک دی آیس مطلب دی د خبرو پیل کول. دغه اصطلاح ملګرو ډیر زیات استعمالیږي. په مثال کې به خپل خبر باندې پوه شئ. ګورئ He told a joke to break the ice. هغه یو ټوکه وکړه تر څو د خبرو پیل وکړي. څه دی؟ He told a joke. هغه یو ګپ ولګو، یو ټوکه یې وکړه. To break the ice چې د خبرو شروع وکړي یا پیل یې وکړي. نو دا ملګرو ډیر زیات استعمالیږي، حتما د سره زده کړئ. بل د ملګرو موږ سره سپیل د بینز. سپیل د بینز مطلب دی راز څرګندول یا راز ښکاره کول. دا به هم تاسو ډیر زیات اورېدلی وي. څه دی؟ دې مطلب دی راز ښکاره کول. د مثال په ډول She spilled the beans about Ahmed. هغې د احمد راز څرګند کړ یعنی ښکاره یې کړ. She spilled the beans. هغې راز ښکاره کړ about د احمد باره کې. د احمد راز یې ښکاره کړ. بل د ملګرو موږ سره a piece of cake. دا به هم تاسو ډیر زیات اورېدلی وي په سوشل میډیا فلمونو کې. a piece of cake مطلب دا دی ډیر آسان کار. ډیر آسان کار دا a piece of cake موږ استعمالو. د مثال په ډول The exam was a piece of cake. امتحان ډیر آسان و. د exam امتحان چې و was a piece of cake ډیر زیات آسان و. څومره خوند کوي ملګرو چې دا کار تاسو په خپل انګلیسي کې استعمالوئ. بل د ملګرو موږ سره once in a blue moon. once in a blue moon دې مطلب دا دی کله ناکله ته څه ویل کېږي once in a blue moon. د مثال په ډول She eats ice cream once in a blue moon. هغه کله ناکله آیس کریم خوري یعنی ډیر کم وخت کې. پوه شوې؟ She eats ice cream. هغه آیس کریم خوري once in a blue moon کله ناکله. بل د ملګرو موږ سره raining cats and dogs. دې مطلب دا د ډیر سخت باران. چې کله باران ډیر سخت وي کنه ډیر تیز وریږي، د هغه لپاره موږ raining cats and dogs استعمالو. دا هم تاسو اورېدلی وي، خو مثال ته وګورئ ملګرو د اسانۍ لپاره It's raining cats and dogs outside. بهر ډیر سخت باران دی. نو چې کله تاسو وایئ کنه چې It's raining cats and dogs نو دې مطلب دا وي چې ډیر سخت باران دی outside بهر. بل د ملګرو موږ سره break a leg. break a leg مطلب دا دی ښه بخت ولري. لکه موږ چاته وایو کنه چې ښه بخت ولري، هغه لپاره موږ break a leg استعمالو. د مثال په ډول break a leg for your next exam. په خپل راتلونکي امتحان کې ښه بخت ولري. break a leg ښه بخت ولري یا موږ وایو کنه best of luck. دا به هم تاسو اورېدلی ښه د break a leg په ځای تاسو best of luck هم ویلی شي. نو ښه بخت ولري for your next exam د راتلونکي امتحان لپاره. بل د ملګرو موږ سره burn the midnight oil. burn the midnight oil مطلب دا دی تر ناوخته پورې کار کوه ته څه ویل کېږي burn the midnight oil. دا اصطلاح بیا موږ استعمالو. مثال ته وګورئ Ahmad burned the midnight oil to finish his project. احمد خپل پروژه پای ته رسولو لپاره تر ناوخته پورې کار کاوه. احمد burned the midnight oil. احمد تر ناوخته پورې کار کوو. to finish چې ختم کړي his project د هغه پروژه. بل د ملګرو موږ سره cost an arm in a leg. دې مطلب دا د ډیر ګران یا قیمته. کله چې یو شی ډیر قیمته وي کنه دې لپاره موږ استعمالو expensive لغات استعمالو مطلب قیمته. نو دې لپاره چې کوم موږ ایډیم استعمالو یا اصطلاح استعمالو هغه بیا دا ده. مثال ته وګورئ The new car costs an arm in a leg. نوی موټر ډیر ګران دی. The new car نوی موټر. بس نوی موټر څنګه دی؟ ګران دی. ګران پر چی استعمالو cost an arm in a leg. نوی موټر ډیر ګران دی. بل د ملګرو موږ سره hit the books. hit the books مطلب دا دی سخت درس ویل. چې کله یو انسان ډیر زیات درس وایي کنه سخت درس وایي د هغه لپاره موږ بیا hit the books استعمالو. مثال ته وګورئ I need to hit the books for my exams.
زه باید د امتحان لپاره سخت درس ووایم. سخت درس یعنی مطالعه وکړم. څه دی مطلب دی I need to hit the books. زه باید سخت مطالعه وکړم یا سخت درس ووایم for my exams زما د امتحانونو لپاره. بل د ملګرو موږ سره under the weather. under the weather مطلب دا د ناروغتیا احساس کول. د ناروغتیا احساس کول یعنی مطلب مریض انسان کنه د هغه لپاره موږ under the weather استعمالو. مثال ته وګورئ I'm feeling under the weather today. زه نن د ناروغتیا احساس کوم یعنی مطلب ناروغه یم. څه دی I'm feeling under the weather. زه د ناروغتیا احساس کوم. feeling ویل کېږي احساس کولو ته. زه د ناروغتیا احساس کوم today نن ورځ. بل د ملګرو موږ سره pull someone's leg. pull someone's leg مطلب دا د ټوکه کول، مزاح کول، ګپ لګول ته pull someone's leg استعمالیږي. څه دی د مثال په ډول مثال ته وګورئ Are you pulling my leg؟ آیا ته له ما سره ټوکه کوې؟ نو ملګرو دلته ما استعمالیږي. ما مطلب له ما سره. که ته وایې که نه چې آیا ته له هغه سره ټوکه کوې بیا دلته چې استعمالو Are you pulling her leg یا his leg؟ د هغه یا د هغې سره. پوه شوئ دلته بیا تاسو څوک یادوئ یا هغه بیا تاسو دلته لیکلی شي یا ویلی شي. څه دی نو دلته زه خپل ځان یادوم Are you pulling my leg؟ آیا ته له ما سره ټوکه کوې؟ دی مطلب دی. بل د ملګرو موږ سره beat around the bush. beat around the bush ته به هم تاسو ډېر زیات اورېدلی دي. مطلب دا دی اصل موضوع نه بیانول. هغه دغه کول خو اصل موضوع نه بیانول. څه دی د مثال ته وګورئ Stop beating around the bush and tell me the truth. د اصل موضوع نه بیانول بس کړه او رښتیا راته ووایه. ګورئ Stop beating around the bush مطلب دا دی هغه دغه ویل بند که او اصلي موضوع ول نه بیانوي. دی مطلب دی. څه دی and tell me the truth او ما ته رښتیا ووایه. بل د ملګرو موږ سره burn bridges. burn bridges مطلب دا دی اړیکې خرابول. اړیکې خرابول ته burn bridges ویل کېږي. د مثال په ډول Be careful not to burn bridges with your old boss. احتیاط کوه چې له خپل پخواني رئیس سره اړیکې خرابې نه کړې. بوس ویل کېږي مشر د رئیس ته. نو be careful احتیاطمند اوسه not to burn bridges چې اړیکې ونه شکې خرابې نه کړې with your old boss د خپل پخواني مشر سره. بل د ملګرو موږ سره on the ball مطلب هوښیار او خبردار اوسېدل. د مثال په ډول She's really on the ball and notices everything. هغه واقعا هوښیاره ده او هر څه ویني. She's really on the ball هغه په حقیقت سره چې د هوښیاره ده. on the ball مطلب هوښیاره ده and notice او ویني everything هر څه.